ها بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ موږ مایکروسافټ ورډ پروګرام شروع کوو. د مایکروسافټ ورډ پروګرام لومړی ویډیو لومړی درس دی. مایکروسافټ ورډ پروګرام به په دې باندې خبرې کوو چې مایکروسافټ ورډ پروګرام څه ته وایي. مایکروسافټ ورډ پروګرام موږ د کومو موضوعاتو لپاره استعمالوو. ګورې مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی موږ تاسو عموما د لیکنې لپاره استعمالوو. یعنې مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی دا د لیکنې لپاره استعمالېږي. هر ډول لیکنه چې وي که تاسو په دې کې کتاب لیکئ، مجله لیکئ، تاسو مکالف کې لیکئ، تاسو په دې کې مکتوبونه لیکئ که نه، سی وي تاسو پې جوړوئ او تاسو سرټیفیکټ یو پکې ډیزاین کوئ. دې لپاره موږ مایکروسافټ ورډ پروګرام استعمالوو. ایکسل پروګرام چې دی دا بیا د محاسبې لپاره استعمالېږي. ایکسل پروګرام ته چې کله موږ د ایکسل کلاس شروع کوو هلته به په ایکسل باندې خبرې کوو. خو مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی دا عموما د لیکنې لپاره ډیزاین شوی دی. موږ تاسو په دې کې لیکنه کولی شو. راځم مایکروسافټ ورډ پروګرام زه خلاصوم. د دې نه مخکې چې زه مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص کړم، تاسو ته د مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاصولو طریقې ښیم چې موږ مایکروسافټ ورډ پروګرام په څو طریقو خلاصولی شو. یو خبرې موږ تاسو مایکروسافټ ورډ پروګرام د ټاسک بار څخه خلاصولی شو. که چېرته موږ سره ټاسک بار کې مایکروسافټ ورډ پروګرام موجود وي، زه په دې باندې کلیک وکړم، تاسو ګورئ موږ سره مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص شو. بېرته راځم بله طریقه موږ سره دا، زه دلته راځم مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی زه دلته ډیسکټاپ ته راوړم. دلته ګورئ داسې زه راکش کوم. دلته موږ سره په ډیسکټاپ باندې مایکروسافټ ورډ پروګرام راغلی. اوس زه په دې باندې رایټ کلیک کوم، دا زه اوپن کوم. موږ سره مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص شو. دا چې وه دوهمه طریقه وه. بېرته که چېرته زه دلته راشم موږ سره به په لیست برخه کې مایکروسافټ ورډ پروګرام موجود وي. زه غواړم چې د لیست برخې نه د مایکروسافټ ورډ پروګرام راخلاص کړم. زه به دلته په دې باندې کلیک وکړم، دلته به موږ سره مایکروسافټ ورډ پروګرام راخلاص شي. دا د مایکروسافټ ورډ پروګرام د راخلاصولو دریمه طریقه وه. بېرته که چېرته راشم زه مایکروسافټ ورډ پروګرام په سرچ کې دلته زه ورته سرچ کړم، زه ورته ولیکم ورډ. دا مې ورته سرچ کړ، دلته په دې باندې کلیک وکړم، موږ سره بیا ورډ پروګرام راخلاص شو. دا د مایکروسافټ ورډ پروګرام همداسې څلورمه طریقه وه. بله طریقه چې د مایکروسافټ ورډ پروګرام زه دلته راځم د کیبورډ څخه وینډو آر بټن زه پریس کوم، موږ سره رن کمانډ راخلاص شو. زه دلته ورته لیکم وین ورډ. وین ورډ مې ورته ولیکه، بېرته زه وکې کوم، موږ سره به مایکروسافټ ورډ پروګرام راخلاصېږي. نو د مایکروسافټ ورډ پروګرام د راخلاصولو بیخي زیاتې طریقې دي. تاسو په هره طریقه چې مایکروسافټ ورډ پروګرام راخلاصوئ تاسو راخلاصولی شئ. نو دلته راسم زه مایکروسافټ ورډ پروګرام د ټاسک بار څخه راخلاصوم. کله چې موږ سره مایکروسافټ ورډ پروګرام راخلاص شي، دلته موږ سره یو څو برخې ښکاري. یو موږ سره ریسنټ برخه ده، بل موږ سره دغه برخه ده چې په دې کې موږ سره تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي. ریسنټ برخه کې موږ ته هغه فایلونه موږ ته ښایي کوم چې موږ سره په ډیسکټاپ باندې موجود وي، یا موږ سره په سی ډریو کې، په ډي ډریو کې، ای ډریو کې موږ سره موجود وي، هغه موږ ته په ریسنټ برخه کې کوي. ګورې ما سره د ویډیو په نوم فایل کوم یسټرډې تېره ورځ چې موږ په ویډیو په نوم فایل کې موږ کار کړی دی. داسې افغانستان 1 کې افغانستان ډوپلیکیټ په نوم یو فایلونه موږ سره په دې کې ما تېره ورځ کار کړی. که تاسو راخلاصوئ د هغه راخلاصولی شئ. بل چې دا موږ سره دیز ویک دا معنی چې په دې اونۍ کې ما په دې فایلونو کې کار کړی. که چېرته تاسو سره په ډیسکټاپ باندې کوم فایلونه پراته وي، تاسو اوپن ادر ډاکومنټس په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، تاسو سره په ډیسکټاپ باندې موجود وي، تاسو سره په سی ډریو کې، ای ډریو کې تاسو سره موجود وي، دلته تاسو هغه فایل انتخاب کړئ، بیا اوپن کړئ، تاسو سره به راخلاصېږي. دا موږ سره د ریسنټ همداسې دیز ویک دغه برخې موږ سره وي. بل ګورئ موږ سره دغه برخه ده. په دې برخه کې موږ سره تیار موږ ته یوه پیج ډیزاین شوي. لکه موږ سره ګورئ ایزنشل ریپورټ موږ سره دغه پیج ده، همداسې اډجسنسي لیټر موږ سره دغه پیج ته تیار موږ ته سټارټ شوي ډیزاین شوي دي. موږ تاسو د دې څخه بیا کار اخلو. که چېرته زه اوس راشم زه په دې باندې کلیک وکړم، تاسو ګورئ موږ ته تیار ډیزاین شوی ده، موږ بیا د دې څخه کار اخیستلی شو. دلته به موږ تاسو د خپلې خوښې چې هر څه تاسو پکې کار وي، تاسو د خپلې خوښې په دې کې بیا لیکنه کولی شئ. همداسې په دې کې تاسو هم لیکنه کولی شئ. تاسو ګورئ بیا د خپلې خوښې په دې کې لیکنه کولی شئ. دا تیار موږ ته جوړ شوي ټمپلیټ دی. بېرته زه ما دا ډونټ سیو بېرته مایکروسافټ ورډ پروګرام راخلاصوم. نو تاسو ګورئ موږ ته مختلف ډوله پیج دي موږ سره ټول ټمپلیټس موږ سره موجود دي چې هر یو تاسو په کار وي، تاسو کولی شئ چې هر یو راخلاص کړئ. تاسو د ځان مطابق تاسو په هغه کې ایډیټ وکړئ، لیکنه پکې وکړئ، هر چې تاسو خوښ وي تاسو سره به وي. بل که چېرته تاسو مایکروسافټ اکاونټ ولرئ، تاسو دلته کولی شئ چې یو ټمپلیټ آنلاین سرچ کړئ. یعنې که چېرته تاسو دا ډیزاینونه نه وي خوښ، تاسو بیخي زیات ډیزاینونه په نیټ کې موجود وي، تاسو به د مایکروسافټ اکاونټ لرئ، دلته به تاسو
هر یو د خوښې ټمپلیټ تاسو دلته ورته سرچ کولی شئ. بیا تاسو سرچ کوئ، تاسو چې راشي تاسو هغه ډاونلوډ کړئ، تاسو به په دې برخه کې تاسو سره راځي. خو دلته که چېرته تاسو دا ډیزاینونه نه وي خوښ، تاسو وایئ چې موږ ته دې ساده ورقه راخلاصه شي، تاسو به په بلانک ډاکومنټ باندې کلیک کوئ. په بلانک ډاکومنټ باندې تاسو کلیک وکړئ، تاسو سره به یو ساده ورقه راخلاصه شي. دا موږ سره ګورئ ساده ورقه راخلاصه شوه. ورډ پروګرام اوس موږ سره راخلاص شو. په ورډ پروګرام کې دا کومه برخه چې موږ سره ښکاري دا ټوله برخه تاسو ګورئ، دا ټوله برخه چې موږ سره ښکاري دې ته چې دې ته ریبن وایي، دې ته ریبن وایي. په ریبن کې موږ سره نورې برخې چې دي موږ سره لکه هوم ټیپ دی، همداسې انزرټ ټیپ دی، دې ته ټیپونه وایي. دا هوم ټیپ دی، دې ته انزرټ ټیپ وایي، دې ته ډیزاین ټیپ وایي، دې ته لیاوټ ټیپ وایي، ریفرنس ټیپ دی، دې ته میلینګ ټیپ وایي، دې ته ریویو وایي، دې ته ویو وایي. خو بعضې خلک دې ته وایي چې دا مینیو، دا هېڅکله مینیو نه ده، دې ته ټیپ وایي. لکه دې وایي چې هوم مینیو، دا هوم مینیو نه ده، دې ته ټیپ وایي. ګورئ د مینیو او د هوم ټیپ د ټیپ ترمنځ توپیر دغه دی. که چېرته ګورئ زه په هوم باندې کلیک وکړم، دا ټول ریبن ګورئ موږ سره چینج بدل شو که نه، ځکه دا د هوم ټیپ اړوند خبرې دي. که چېرته زه په انزرټ باندې کلیک وکړم، ګورئ موږ سره دا ټول بدل شول که نه. ګورئ دا د انزرټ ټیپ اړوند خبرې دي. همداسې ډیزاین باندې زه کلیک وکړم، دا ټول ګورئ ډیزاین اړوند موضوع ده. په لیاوټ باندې خبرې کلیک وکړم، ګورئ دا ټول موږ سره د لیاوټ اړوند موضوع راخلاصېږي. ګورئ چې کله تاسو تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې د مینو او د ټیپ ترمنځ توپیر څه ده. د مینو او ټیپ ترمنځ توپیر څه دغه دی. که چېرته موږ په ټیپ باندې کلیک وکړو، موږ سره څومره چې د دوی هغه دی، مثال داسې دا د ورډ پروګرام شکل دی که نه. که چېرته زه په انزر باندې کلیک وکړم، دا ګورئ موږ سره ټول شکل بدل شو. خو کله چې موږ تاسو په یوه مینو باندې کلیک وکړو، موږ سره ټول شکل نه بدلېږي. لکه ګورئ زه دلته راشم، دلته ما کلیک وکړ، رایټ کلیک مې وکړو، موږ سره مینو راخلاصه شوه. دا ډیسکټاپ مینو. ګورئ ټول سکرین کې چینجز نه راغی که نه، ټول آیکن هر څه په ځای پاتې دي. ګورئ موږ سره یوازې یوه مینو راخلاصه شوه. دا ګورئ دې ته مینو وایي. که چېرته زه دلته رایټ کلیک وکړم، ګورئ موږ سره مینو راخلاصه شوه، دې ته ډیسکټاپ مینو وایي. دا ډیسکټاپ مینو ده. که چېرته دلته رایټ کلیک وکړم په ټاسک بار باندې، زه دلته رایټ کلیک وکړم، ګورئ موږ سره یوه مینو راخلاصېږي، دې ته ټاسک بار مینو وایي. مینو انداز یو ځان ته مینو ځان ته راخلاصېږي. ټیپ چې کله راخلاص شي، دا ټول هغه د کوم هڅه تاسو ته ښکاري دا ټول څه کېږي ورسره چینج کېږي، ټول ورسره بدلېږي. ګورئ زه په انزر باندې کلیک وکړم، موږ سره دا معلومات ټول چینج شول. بیا زه په ډیزاین باندې کلیک وکړم، دا معلومات ټول ورسره چینج شول. د ټیپ سره ټول د کومه صفحه چې دا ټول ورسره چینج کېږي. نو دا ګورئ موږ سره د ټیپونه دي، د ټوله کومه صفحه چې ښکاري تاسو ته دغه پاس دې ته چې دې ته ریبن وایي. ښه، هم ته راځم. موږ تاسو چې کله په ورډ پروګرام کې لومړی دا شروع کوو، موږ تاسو باید د هم نه شروع کوو. د هم نه به موږ تاسو شروع کوو، بیا به انزرټ ته راځو، ډیزاین ته به راځو، لیاوټ ته، ریفرنس ته، میلینګ ته، ریویو ته، همداسې ویو ته. د دې نه وروسته به موږ بیا په فایل باندې خبرې کوو، ځکه فایل موږ سره اخري موضوع ده. هر څه موږ چې په کمپیوټر کې په ورډ پروګرام کې موږ لیکنه وکړو، بیا موږ راځو د فایل څخه هغه سیو کوو. نو دا موږ سره اخري موضوع ده. نو دا موږ سره ورډ پروګرام چې راخلاص شوی، دا موږ سره صفحې ده. موږ سره دلته به صفحې راخلاصېږي، په دې کې به موږ لیکنې کوو، موږ به ډیزاینونه کوو، بیا به چې کوو په فایل کې هغه سیو کوو. نو لومړی موږ سره هوم ټیپ ده. په هوم ټیپ کې ګوره، که چېرته زه دلته راشم، زه دلته یوه لیکنه وکړم، زه دلته ولیکم افغانستان. افغانستان مې چې کړ هم لیکم افغانستان چې کړ، دا نوم مې ولیکه، لیکنه مې وکړه. موږ سره لومړی دلته چې ښکاري، موږ سره لومړی کټ ده، موږ سره کاپي ده، همداسې فارمټ کا انټر ده، موږ سره پیسټ ده. کلیبورډ برخه ده، موږ چې کوو خبرې کوو. که چېرته زه چې کومه دغه زه کاپي کړم، دا مې چې کوو کاپي مې کړم. اوس ګورئ تاسو نه به څوک پوښتنه وکړي چې تاسو په ورډ پروګرام کې تاسو یوه لیکنه کاپي کړئ یا تاسو کټ کړئ، دا تاسو سره په کوم ځای کې پاتې کېږي؟ دا موږ سره ګورئ کلیبورډ کې پاتې کېږي. دا ټوله لیکنه موږ چې کله په کمپیوټر ورډ پروګرام کې موږ لیکنه کاپي کړو یا موږ په ورډ پروګرام کې لیکنه یوه کټ کړو که نه، دې ځای موږ کټ کړو، دا موږ سره په کلیبورډ کې موږ سره پاتې کېږي. که چېرته زه راشم، دا لیکنه ما کاپي کړې ده، زه په دې باندې کلیک وکړم، تاسو ګورئ موږ سره کلیبورډ خلاص شو. دلته موږ سره ګورئ موجوده ده. دلته راځم، لاندې انټر وایم، دلته زه په دې لیکنه باندې کلیک کوم، تاسو ګورئ موږ سره دا لیکنه راغله. بېرته که چېرته زه په دې باندې کلیک کوم، موږ سره لیکنه بار بار موږ سره لیکنه راځي. دا موږ سره ګورئ په کلیبورډ کې دا لیکنه ذخیره شوې ده. بېرته زه دلته راځم، دلته زه دا لیکنه چې کومه کټ کوم. ایډیټ لپاره چې کومه زه یو بل نوی ډاکومنټ هم راخلاصوم، دلته په فایل باندې کلیک کوم، نیو ته راځم، زه یو بل نوی ډاکومنټ هم راخلاصوم. نو دلته راځم لومړی ډاکومنټ ته. لومړی ډاکومنټ کې زه دا چې کوم دا لیکنه کټ کوم. کټ او کاپي ترمنځ توپیر دغه دی. که چېرته زه دا کاپي کړم، دلته مې دا کاپي کړه، نو دلته مې یوه کاپي پاتې شوه، لاندې چې کوم لاندې زه پیسټ کوم.
انټر بټن به زه پریس کړم لاندې چې کوم ځای کې زه پیسټ کوم نو دلته ګورئ یوه کاپي پاتې شوه دلته به زه چې کومه پیسټ کوم په پیسټ باندې زه کلیک کوم موږ سره به پیسټ خو کټ دې ته وایي که چېرته زه دلته راشم ګورئ کټ دې ته وایي چې دې ځای چې بیخي لرې دي شي که نه موږ سره بل ځای کې راشي دې ځای چې بیخي لرې شي په موبایل کې دې دپاره چې د کټ دپاره موو لیکل شوي خو په کمپیوټر کې موو نشته دې ته کټ وایي کمپیوټر کې موو خبره ده کمپیوټر کې کټ خبره ده موبایل کې موو ورته وایي ګورې زه چې کومه دې ځای کټ کوم دلته مې کټ کړه راځم دویم ډاکومنټ چې ما راخلاص کړی په دې چې کوم دې کې پیسټ کوم دلته به زه په پیسټ باندې کلیک وکړم سره به پیسټ خو د کټ لپاره ګورې بېرته زه چې کومه کنټرول زیډ کوم چې لیکنه مو سره بېرته بیا راشي د کټ او د کاپي لپاره مونږ په کیبورډ کې یو شارټ کټ هم لرو که چېرته زه دا چې کوم دا سلیکټ کړم زه غواړم چې دا کاپي کړم کنټرول بټن به تاسو ونیسئ سی بټن به تاسو چې کوئ پریس کوئ نو دا مو سره کاپي شو اوس دلته راځم لاندې چې کومه دلته پیسټ کوم د پیسټ لپاره موږ شارټ کټ لرو کنټرول وي کنټرول بټن به تاسو ونیسئ په کیبورډ کې به تاسو وي پریس کوئ تاسو راګورئ لیکنه ښه شوه پیسټ شوه بل د کټ لپاره موږ هم یو کیبورډ کې موږ شارټ کټ لرو که چېرته زه دغه چې کومه دې ځای زه کټ کړم دې ځای مې چې کټ کړم دلته چې کومه دا مې سیو مې کړو که نه خو زه راځم دا چې کومه د شارټ کټ لرئ چې کومه کټ کوم دا به تاسو دا سلیکټ کړئ تاسو به کنټرول بټن به ونیسئ ایکس به تاسو پریس کړئ نو دا موږ سره د شارټ کټ له لارې کټ شو بېرته تاسو کنټرول یو وایئ تاسو سره به پیسټ دا موږ سره د کټ شارټ کټ چې دی کنټرول ایکس تاسو ګورئ وینئ په دې باندې زه ودرېږم وینئ کنټرول ایکس کټ دپاره د کاپي لپاره موږ سره چې کوم شارټ کټ دی کنټرول سی د پیسټ لپاره چې موږ سره شارټ کټ دی هغه کنټرول وي بل ګورئ راځم دا زه ډیلیټ کوم دلته به زه یوه بله لیکنه وکړم همدا افغانستان زه لیکم افغانستان مې ولیکم دې ته چې کومه دې ته زه یو د سایز هم زیاتوم همداسې زه ډیزاین هم ورکوم په دې باندې وروسته بیا هم خبرې کوو دې ته زه دا رنګ هم ورکوم یو دغه دا ورته چینج کوم زه دا ډول فارمټ ورکوم زه دا ډول فارمټ ما ورکړم سایز یې به نور هم زیاتوم دا شل کوم خو زه راځم لاندې زه غواړم چې همدا ډول فارمټ مې سره لاندې هم راشي زه دلته لیکم زه دلته افغانستان زه دلته لیکم دې ته چې کومه دې ته سور رنګ زه ورکوم همدا ډول رنګ یې ورکړم دې ته فارمټ هم تغییروم زه ورته دا فارمټ ورکوم تاسو ګورئ موږ سره دا بیل شکل دی موږ سره لاندې دی بیل شکل دی خو که تاسو وغواړئ چې موږ سره دغه لاندې کوم د افغانستان نوم لیکل شوی دی زه غواړم چې د پاس چې څه ډول فارمټ په دې کې استعمال شوی دی کوم ډول شکل استعمال شوی دی دې ته دی هم دغه ډول شکل ورکړل شي نو تاسو به په دې باندې دا به تاسو داسې سلیکټ کړئ تاسو به په پینټر باندې چې کوئ فارمټ پینټر باندې تاسو کلیک وکړئ په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو دا په دې باندې داسې سلیکټ تاسو ګورئ چې هغه کوم پاسې کوم څه ډول فارمټ و هغه هم سره په دې باندې اپلای شو په دې باندې هم کار یې وکړه اپلای شو نو د دې لپاره موږ د فارمټ پینټر څخه موږ کار اخلو که چېرته زه په دې باندې ودرېږم تاسو ګورئ کنټرول شیفټ سی کنټرول شیفټ وي دا چې د فارمټ پینټر شارټ کټ بل ګورئ موږ سره پیسټ دی په پیسټ سپیشل کې موږ سره یو څو خبرې شته پیسټ سپیشل کې په دې باندې خبرې کوو راځم دا چې کومه ډیلیټ کوم بېرته دا پخواني حالت ته راولم دا ورته تور رنګ انتخابوم اوس دلته راځم زه یوه لیکنه کوم زه راځم زه لیکم مساوي رینکا زه دلته دوه پاراګرافه اخلم ګورئ مساوي رینکا دغه ما یو فنکشن دا ما ولیکل دا په وډ پروګرام کې لپاره استعمالیږي چې موږ ته وډ پروګرام د ضرورت وخت یو څو پروګرامونه راکړي که چېرته موږ یو څو پروګرامونو ته ضرورت وکړو نه موږ بیا نشو کولی چې پروګرامونه ټایپ کړو ځکه ډېر زیات څه کېږي وخت نیسي نو د دې لپاره په وډ پروګرام کې یو فنکشن ده چې مساوي رینکا دلته تاسو هر څومره تاسو ورته ولیکئ تاسو ته هومره پروګرامونه درکوي نو ما چې ورته ولیکل مساوي رینکا دوه پاراګرافه زه ورته چې ماته چې دوه پاراګرافه راکړه دا مې چې کله ولیکل بیا چې کوم انټر کوم ماته دوه پاراګرافونه راکړل یو پاراګراف موږ سره همدغه ده یو بل پاراګراف موږ سره همدغه ده خو زه راځم دوهم پاراګراف چې دی زه دا ډیلیټوم دا به چې کوم ډیلیټ کړم دې سایز به چې کومه لږه سایز به هم کم کړم اوس ګورئ موږ سره په پیسټ سپیشل کې موږ سره څو خبرې ده راځم دې ځای چې کومه کاپي کوم دې ځای مې چې کوم کاپي مې کوم دلته راځم زه یو بل نوی ډاکومنټ هم خلاصوم ښه موږ سره تیار دلته خلاص دی
دا به یو ځل زه بند کړم، زه به یو بل نوی ډاکومنټ خلاص کړم. په نیو باندې کلیک کوم، موږ سره به یو بل ډاکومنټ موږ سره خلاص شي. نو دلته ګورئ راځم لومړي ډاکومنټ ته، دا چې کوم دې ځایه کاپي کوم. کاپي باندې مې کلیک وکړ، دلته پیسټ سپیشل ته راځم. په پیسټ سپیشل کې موږ سره ګورئ څه آپشنونه دي. دلته که چېرته زه راشم لومړی دا زه ورته انتخاب کوم، دا چې کومه دا انتخاب کوم. پیج ته راغلم، په پیج سپیشل کې زه لومړی چې کومه دا ورته انتخابوم. زه ورته چې موږ سره دغه لیکنه دوهم ډاکومنټ دی، موږ سره کاپي شي، خو موږ سره د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ابجیکټ یا ابجیکټ په شکل کې دی. موږ سره په ابجیکټ باندې موږ سره په وروسته کلاسونو کې موږ په ابجیکټ باندې خبرې کوو چې ابجیکټ څه ته وایي. وروسته درسونو کې موږ په راتلونکي درسونو کې په دې باندې خبرې کوو چې ابجیکټ څه ته وایي. دلته ګورئ زه راځم مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ابجیکټ، دا ورته انتخابوم، بیا چې کومه اوکې کوم. اوس تاسو ګورئ موږ سره د لیکنه د مایکروسافټ ورډ ابجیکټ په شکل کې موږ سره د لیکنه راغله. تاسو ګورئ دلته یو مستطیلي شکل په دې باندې راکاوي، دا موږ سره د مایکروسافټ ورډ ابجیکټ شکل. که چېرې تاسو ووایئ چې موږ زه اوس په دې کې زه چې کوم ایډیټ کوم، تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ، تاسو بیا په دې باندې په دې کې تاسو بیا ایډیټ کولی شئ. نو بېرته راځم لومړي ډاکومنټ ته. زه دلته چې کومه دا لیکنه زه چې کومه دې ځای بیا کاپي کوم، دلته راځم، دا به زه ډیلیټ کوم. بل آپشن چې موږ سره دی، بل آپشن ګورئ موږ سره په پیج سپیشل کې موږ سره بل آپشن څه کار کوي. بل آپشن چې دا موږ سره فارمټ ټیکسټ دی. که چېرته زه دلته راشم، دې ته زه یو فارمټ ورکړم، دې ته ما سور رنګ هم ورکړ، دا مې بولډ هم کړ، دا مې ایټالیک هم کړ. زه وایم چې د اول ډاکومنټ کې موږ سره چې څه ډول لیکنه شوې ده، په همدغه فارمټ کې زه غواړم چې په دویم ډاکومنټ کې زه دا پیسټ کړم که نه. نو زه دې ځای چې کومه دغه کاپي کوم، دا مې چې کړه کاپي مې کړه، دلته راغلم دوهم ډاکومنټ ته. په دوهم ډاکومنټ کې پیسټ ته راځم، پیسټ سپیشل ته راځم. پیسټ سپیشل کې زه ورته دا انتخابوم. په څه ډول فارمټ چې په لومړي ډاکومنټ کې څه ډول فارمټ لرلو، هغه ډول فارمټ کې به موږ سره دلته پیسټ کېږي. په دې باندې ما کلیک وکړ، تاسو ګورئ خود به خود هغه فارمټ دلته راغی. نو تاسو کولی شئ چې په دې کې بیا تاسو ایډیټ هم پکې وکړئ، نور ایډیټ هم پکې کړئ. دا موږ سره ګورئ دا حالت و د دې آپشن. بل آپشن ګورئ که چېرته زه دا لیکنه چې کومه دغه دې ځای ما کاپي کړه، د لومړي ډاکومنټ نه ما کاپي کړه، راغلم دوهم ډاکومنټ ته. په دوهم ډاکومنټ کې پیج ته راځم، پیج سپیشل ته راځم. په پیج سپیشل کې زه ووایم چې ان فارمټډ ټیکسټ، یعنې کوم فارمټ چې هلته لري هغه فارمټ کې زه نه غواړم. ما سره یوازې ساده ټیکسټ دی، ما سره دلته پیج شي. زه به ورته دا انتخاب کوم. تاسو ګورئ موږ سره یوازې ساده ټیکسټ موږ سره انتخاب شو. دلته خو ما فارمټ کې لیکنه چې راکاپي کړې وه که نه، خو په دوهم ډاکومنټ کې چې ما پیسټ کړه ان فارمټډ ټیکسټ ما ورته انتخاب کړه، موږ سره ساده لیکنه دلته پیسټ شو. بل راځم په پیج کې موږ سره بل پیج سپیشل کې موږ سره بل څه آپشن دی. ګورئ موږ سره پکچر انسان سیټ میټا فایل. که چېرته زه دا ورته انتخاب کړم، دلته په دویم ډاکومنټ کې موږ سره لیکنه داسې راشي لکه یو پکچر پټول. په پکچر باندې موږ په راتلونکي درسونو کې خبرې کوو چې موږ څنګه کولی شو مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ته یو پکچر راوړو. زه ورته دا انتخابوم، دا ورته اوکې کوم. تاسو ګورئ موږ سره به لیکنه د یو پکچر د عکس په شکل موږ سره راغله. تاسو ګورئ دې ځای تاسو زیاتولی او کمولی شئ. تاسو ګورئ لاندې ریسایز کولی شئ. دا موږ سره د پکچر دې ته چې کوم دا ډیلیټ کوم. بل آپشن چې موږ سره دی دلته پیج سپیشل کې موږ سره ایچ ټي ایم ایل فارمټ دی. ګورئ ایچ ټي ایم ایل فارمټ دې ته وایي که چېرته تاسو د نیټ څخه یوه لیکنه تاسو چې کوئ راکاپي کوئ. په نیټ کې چې لیکنه څه ډول فارمټ ولري، څه ډول سایز ولري، څومره سایز وي، څه ډول فارمټ وي، څه ډول رنګ وي، تاسو که چېرته د نیټ څخه هغه لیکنه راکاپي کوئ، تاسو ووایئ چې موږ ته د خود به خود همدا ډول لیکنه موږ ته په ورډ پروګرام کې موږ ته همدا ډول پیسټ شي. تاسو د نیټ نه راکاپي کوئ، دلته په ورډ ډاکومنټ کې تاسو پیسټ کوئ. کوم ډول فارمټ چې په نیټ کې هغه کومه لیکنه لري هماغه ډول فارمټ تاسو غواړئ، تاسو به دلته ایچ ټي ایم ایل فارمټ ورته انتخاب کړئ. تاسو به بیا په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو سره به هماغه فارمټ تاسو سره دلته پیسټ شي. بل که چېرته تاسو په نیټ کې کومه لیکنه وي، تاسو غواړئ چې دا لیکنه زه کاپي کوم، زه په ورډ پروګرام کې چې کوم ځان سره پیسټ کوم، نو تاسو که چېرته هغه فارمټ نه وي پکار، کوم فارمټ چې په نیټ کې کومه لیکنه لري، نو تاسو به دا ورته انتخاب کړئ. تاسو به دې ډول کلیک کړئ، تاسو سره به لیکنه په ساده ډول د نیټ څخه راکاپي شي. نو دا موږ سره دغه دوه آپشنونه چې دي پیج سپیشل کې دا د نیټ سره کار کوي، نو تاسو بیا کولی شئ چې دې آپشن څخه کار واخلئ.
بل موږ سره دغه د پیسټ لینک باندې خبرې کوو. د دې وروسته موږ درس بندوو. ګورئ پیسټ لینک موږ سره څه کار کوي. که چېرته زه دلته راشم، دلته راځم، دا اوس موږ سره ګورئ لیکنه ده که نه. دې ځای چې کوم دغه کاپي کوم، دا لیکنه چې کوم دې ځای کاپي کوم. د لومړي ډاکومنټ څخه مې لیکنه چې کاپي مې کړه. دوهم ډاکومنټ ته زه وړم. په دوهم ډاکومنټ کې دلته راځم، پیسټ سپیشل باندې کلیک کوم. دلته پیسټ لینک باندې خو دلته ورته مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دا مې انتخابوم. پیسټ لینک ته دغه هم ورته انتخابوم. دواړه مې چې انتخاب مې کړو. زه اوس غواړم چې په لومړي ډاکومنټ کې چې هر ډول زه تغیرات راوړم، مثلا په دوهم ډاکومنټ کې موږ سره راشي. دغه لومړی ډاکومنټ دوهم ډاکومنټ دواړه چې کوم لینک کوم سره وصل کوم. تاسو ګورئ موږ پیسټ لینک ته مې چک مارک ولګاو. دلته مې دا مې انتخاب کړو. مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دا مې چې انتخاب مې کړو. اوس که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم، موږ سره دا لیکنه راکاپي شوه. خو موږ سره اوس د یوه ابجیکټ په شکل ده. که چېرته اوس دلته راشم، ګورئ زه په دې کې چې کوم زه په دې کې ایډیټ کوم. دا چې کومه ټوله انتخابوم. دلته راځم، زه دې سایز چې کومه سایز 14 کوم. دلته راځم، په دې رنګ ورته شین رنګ دا انتخابوم. اوس که چېرته زه دوهم ډاکومنټ ته راشم، تاسو ګورئ مثلا لیکنې رنګ بدل شو. دغه لومړی ډاکومنټ دوهم ډاکومنټ سره څه شول، دواړه لینک شول. بېرته راځم، که چېرته زه په دې کې نور ایډیټ هم کوم. دلته راځم، د دې فونټ سایز دا چې کوم دا ورته انتخاب کوم، هغه کوم ورته چینج کوم. تاسو ګورئ اوس که چېرته زه دوهم ډاکومنټ ته راشم، موږ سره به دلته ویني په دې کې هم چینجز راغلي. کوم چینجز کوم تغیرات چې زه په لومړي ډاکومنټ کې راولم، موږ سره به په دوهم ډاکومنټ کې هماغه ډول چینجز او تغیرات به موږ سره راځي، ځکه لومړی ډاکومنټ دوهم ډاکومنټ دواړه چې لینک شول سره. نو دغه چې دا موږ سره د ورډ پروګرام لومړی درس و. په راتلونکي درسونو کې به موږ تاسو همداسې په فونټس باندې، همداسې پاراګراف باندې، سټپ بای سټپ ټول باندې خبرې کوو.